السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، تاسو څنګه ښه برابر یې؟ جی دوستانو، نننۍ ویډیو چې کومه ده دا موږ تاسو ته د دې په باره کې جوړو چې آیا تاسو ته څوک رونګ نمبر نه ټلیفون کوي یا څوک تاسو تنګوي، نو د هغې نمبر ایډرس چې کوم دی، شناختي کارت وغیره تاسو څنګه به راوباسئ. بالکل همدغه طریقه موږ تاسو ته نن په دې ویډیو کې ښایو. تاسو ته زما د گزارش دی، پلیز تاسو اوسه پورې چینل نوي سبسکرایب کړئ پښتو ټیک، نو تاسو داسې کار وکړئ، د سرې بټن باندې کلیک وکړئ، دا دغه شانتې سبسکرایب کړئ، خوا کې به ورسره ګنټي بټن راشي، تاسو ته دا ښکاري. دې ګنټي بټن باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، نو د برني کې ALL یعنې آل په دې باندې کلیک کړئ. د دې پیدا دا ده چې کله موږ دغه شانتې معلوماتي ویډیو په خپل چینل باندې کله اپلوډ کړو، نو فوراً به تاسو ته راورسي او تاسو ته به د هغې پیدا میلاو شي. جی ملګرو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې دا هم تاسو ته گزارش دی چې پلیز تاسو ویډیو شیر کړئ او زموږ چینل دا بالکل تاسو سپورټ کړئ. ګرانو دوستانو، تاسو به کله چې اوس تاسو غواړئ چې تاسو هم هغه نمبر سرچ کړئ، هغه نمبر معلوم کړئ چې آیا دا څوک دی چې تاسو تنګوي. نو ګرانو دوستانو، کله چې تاسو د اپلیکیشن کله اوپن کړئ، د دې اپلیکیشن لینک چې کوم دی هغه تاسو ته ډسکرپشن کې ملاویږي، تاسو هغه ځای نه ډایرکټ دلته تللی شئ، ځان له به دا ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ نه بعد کې دلته بیا تاسو ته ښکاري سروس 1 سروس 2 سروس 3 سروس 4 دا ټول دي. تاسو به څه کار وکړئ، تاسو به 1 کې وګورئ، 2 کې، 3 کې، 4 کې، څلور واړو کې به لازم د یو تاسو ته ډیټا راوځي، خو دا ده چې کم سے کم 2 کاله سیم چې کوم دی هغه زوړ وي، یعنې 2018 نه اخوا چې کومي د هغو ټولو راوځي. بعضې پکې 2019 هم راوتي دي، خو د 2019 هغې کې بیا هم شکي، خو 2018 نه اخوا بالکل هغه راوځي. زه تاسو ته اوس مثال طور یو اوس تاسو ته مخامخ یو نمبر سرچ کومه. تاسو به دې ځای کې بغیر د صفر نه نمبر ولګوئ، ما ته ګورئ 3 نه پس په شروع کوئ، ټیک ته. ګرانو دوستانو، ما چې کوم دی نمبر موبایل ته وخېجولو، اوس په دلته لاندې تاسو ته ښکاري ګو بټن، په دې ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس ګورو چې دا سیم د چا په نوم دی. جی دوستانو، دا تاسو ته ښکاري بالکل د دې کس چې دی نو نوم دی شهباز او لاست نیم یعنې شهباز اسلم، دا د شناختي کارت نمبر دی او بندي ډي آی خان دا د هغه ځای کې چېرته یو کس دی او دا وګورئ تاسو ته ایډرس چې کوم دی لاندې د هم تاسو ته مخامخ شولو، مکمل ډیټیل یې تاسو ته راووتلو، ټیک ته. که تاسو بیا غواړئ چې د دې پیکچر وغیره دې هم راوځي شناختي کارت نه، نو د هغې دپاره به تاسو بیا کوئ پیمنټ، د هغې چې کوم دی نو تاسو بیا هغې باندې پیسې تاسو به جمع کوئ. نو هغې دا تاسو ته ښکاري پرسنل لایو ټریکر، دلته چې تاسو کله کلیک کوئ نو تاسو بیا دننه تللی شئ او هغې له به بیا هغه پیسې ورکوئ د سیسټم والا له، هغې به تاسو ته مکمل ډیټا بیا د دې نه هم نوره ښه واضح راوباسي. ګرانو دوستانو، امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوې وي. ویډیو لایک، شیر، کمنټ ضرور وکړئ چې آیا ستاسو ویډیو خوښه شوې ده او که نه ده. ملاویږو به په بله دغه شانتې معلوماتي ویډیو کې. ستاسو نه غواړم اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.